د مهاجرو په وتلو باندې سندرغاړي نازي اقبال ډېر زیات خفګان ښکاره کړی دی او جړلي دي. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ، په دې کې د ټول معلومات درکوم. کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د پاکستان حکومت مهاجرو له اخري یک تاریخ ورکړی دی چې په دغه کې زر تر زره وځئ خپل وطن ته لاړ شئ. کتونکو داسې ډېر سندرغاړي اداکاران په دغه باندې خپل خفګان ښکاره کړی دی او دای ویلي دي چې دغه مهاجرو له دې لږ ټیم نور ورکړی شي چې دوی د پاکستان نه خپلې اساسي راټولې کړي او چې څه کاروبارونه یې هغه راټول کړي، کوم کورونه چې هغې سي هغه خرڅ کړي. دوی ته لږ ټیم پکار دی او چې په ښه طریقه باندې خپل وطن ته ولیږي. په دغه کې یو سندرغاړي نازي اقبال هم ده چې خفګان یې ښکاره کړی دی او دغه ویلي دي چې دغه مهاجرینو ته دې لږ شانتي ټیم میلاو شي. نو کتونکو داسې خبرونه مخې ته راځي او داسې نیوز موږ ګورو، خو دوستانو تر اوسه پورې دا یقیني نه ده شوي او نه موږ داسې معلومات په ټویټر باندې کتلی یا نورو داسې ویبسایټ باندې چې نازي اقبال داسې بیان ورکړی وي. دغه تصویر چې تاسو ته کم ښکاري، دغه تصویر او دغه ویډیوګانې خلکو راغستې دي او په خپلو پیجونو باندې لګولې دي چې نازي اقبال داسې ټویټ کړی او داسې بیان یې کړی دی. او داسې ډېر اداکاران شته چې کوم یورپي ملکونو کې دي، هغوی په دغه باندې ډېر زیات خفه دي او خفګان یې ښکاره کړی دی او د پاکستان حکومت ته دغه درخواست چې زموږ افغانانو رونو ته دې لږ شانتې ټیم ورکړی شي چې هغوی خپلې دکاندارۍ او خپل کاروبار راټول کړي او بیا دې په ښه طریقه باندې خپل وطن ته ولیږي. نو دوستانو دا نوی اپډیټ چې سره شریک کو، داسې ډېر نیوز د نازي اقبال په باره کې شیر کېدل چې داسې ټویټ یې کړی دی. نو د دې حقیقت دغه و چې دغه تصویران کوم دي، دا مخکینی تصویران دي او ویډیوګانې دي، خلکو یې په خپل پیجونو لګوي او دا رنګ ویډیوګانې پې جوړوي. د ویډیو کتلو مو مننه کوم او د نورو اپډیټو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. خلکو یې په خپل پیجونو لګوي او دا رنګ ویډیوګانې پې جوړوي. د ویډیو کتلو مو مننه کوم او د نورو اپډیټو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ.